د بلخ ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست رئیس وایي چې د یاد ولایت د یو شمېر ولسوالیو او مزار شریف ښار شپېته تنو معیوبینو ته یې ویلچرونه او هر یوه ته یې 1000 افغانۍ نغدې پیسې ویشلې دي. نوموړی همدارنګه زیاتوي چې دغه ویلچرونه د یوه خیریه بنسټ په همکارۍ د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست په همغږۍ او د یوې دقیقې سروې وروسته په دغو معیوبینو ویشل کیږي. نن د بلخ ولایت کې چې تاسو کومه د توزیع د ویلچر وینئ 80 عدد ویلچر دي او 80,000 افغانۍ دي د هر معلول لپاره یو ویلچر او 1000 افغانۍ د دوی د سفریه لپاره دا د شهدا او معلولینو د محترم وزارت په همغږۍ د یو خیریه بنسټ د خوا څخه نن موږ دوی ته د شام ورته تقسیموو. له بلې خوا هغه کسانو چې دغه ویلچرونه یې ترلاسه کړي له دغو مرستو خوښي څرګندوي او له مسؤلینو غواړي چې په راتلونکي کې هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ما واقعا از کمک ها خوش هستیم. باید از کمک ها برای ما بیشتر، چون که ما قشر آسیب زده هستیم که یک کار از توانی از ما نیست که باید کمک ها شد که ما از ما دولت یا که هر کسی شرکت های خصوصی باشه از ما حمایت کنه که تا ما رشد نمو کنیم. اولین امید ما هم است که داریم ما دولت کمک کنه، کمک ها بیشتر شود. خوشحال هستیم که از به ما کمک میکنه دولت، به ما همکاری میکنه. ما مردمان نیازمند هستیم. از این به بعد هم اطمینان داریم که دولت به ما کمک کنه. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د اسد د 24مې په مناسبت د بلخ ولایت د والي لخوا هم په یو شمېر معلولینو او د شهیدانو پر کورنیو نغدې پیسې ویشل شوې وې.